د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د هیواد بانکي سیستمونو د معیاري کولو په موخه د تادیاتو سیستمونه یې له مالیې وزارت سره نښلولي دي. د دې ادارې ویان حسیب الله نوري وایي چې د دغه سیستمونو نښلول به د معاشونو د چټک ویش، د مالي سکتور د پراخوالي، د نغدو پیسو د فزیکي جریان د کمښت، د مالي معاملاتو د شفافیت او د لګښتونو د راټیټولو په برخو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان بانک د هیواد د تادیاتي سیستمونو پراختیا ته ژمن دی او دا بانک توانیدلی دی چې د مالیې د محترم وزارت له اکثریت سیستمونو سره خپل سیستمونه وصل کړي. دا مهال عملا زموږ درانه هیوادوال له دې سیستمونو څخه ګټه پورته کوي او خپل تادیات له دې لارې ترسره کوي. د دې سیستمونو د وصل ګټې دا دي چې زموږ درانه هیوادوال کولی شي چې په دې سیستمونو له لارې خپلې اداینې ترسره کړي. ښاغلی نوري زیاتوي چې له دې سره به نه یوازې په بانکي نظام کې شفافیت رامنځته شي بلکې د مالیاتو، ګمرکاتو او دولتي خدمتونو د وړاندې کولو بهیر به هم اسانه او اغیزناک شي. له دې سره شفافیت رامنځته کیږي، د مالیاتو، ګمرکاتو او دولتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. موږ ژمن یو چې د درنو هیوادوالو لپاره د تادیاتو داسې سیستمونه رامنځته کړو چې پر مټ یې وکولی شي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان له دې اسانتیاوو برخمن شي او ټول هغه نړیوال معیارونه چې نور نړۍ یا د نړۍ نور هیوادونه یې کاروي له هغې څخه برخمن اوسي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان بانک د معقولو پولي او بانکي پالیسیو له لارې په تیرو 3 کلونو کې توانېدلی چې د افغانیو ثبات وساتي، د اف ای برېښنایي سیستم په ګډون یو منظم بانکي نظام رامنځته کړي او د هیوادوالو لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي.